جوړ په خیر سهار مو نیکمرغه د چای څښلو وخت دی. موږ هم حافظې لرو او هم اړینی محاسبې. دا هغه جمله ده چې پاکستان یې ولړزاوه د پنجشنبې په ورځ چې کله د طالبانو رئیس الوزرا مرستیال یا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند دا جمله وویله. کله چې پوځ ته دا وینا وکړه له هغه د یوې ورځې په تېرېدو یعنی پرون د یکشنبې په ورځ باندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار په پریس کانفرنس کې په واضح الفاظو په فکر او خبرو کې بدلون تر سترګو شو. هغوی د ډیپلوماسي پر لارې هوارولو باندې ټینګار وکړ او کوشش یې دا و چې د ډیپلوماسي دروازې بیرته له طالبانو سره خلاصې کړي. همداراز که څه هم د دوی بهانه بله ده، خبره بله کوي، خو له دې خبرې وروسته دوی هم مهاله په یوه خوله په یوه ټکي په یوه فیصله او یوه پریکړه باندې پر ډیورنډ کرښه د دروازو د خلاصولو پریکړه وکړه. یوازې دا خبره نه وله چې ملا برادر اخوند کړې وه، بلکې هغه دا هم ویلي چې د افغانستان د دفاع وزارت ته امر کړی دی یا ورته ویلي دي یا اختیارات ورکړي دي چې اړینی وسلې واخلي، داسې وسلې واخلي چې د افغانستان دفاع په کولای شي، چې د افغانانو دفاع په کولای شي. دا دوی درې جملې ډېرې مهمې خو حیاتي جملې دي. کومه خبره چې ملا برادر اخوند د پنجشنبې په ورځ کړې ده، په همدغه مهال باندې د افغانستان د دفاع وزارت یو مهم پلاوی په ډیلي کې دی. هغوی هلته د هند سره په خبرو باندې بوخت دي. که څه هم دا امکانات ډیر لږ دي چې هندیان دي و طالبانو ته وسلې ورکړي، بلکې دا امکانات نشته ځکه هند د امریکا ملاتړی دی، خو دا په خپل ذات کې یو تاثیر لري. نو دې خبرې په پاکستان باندې خورا زیات فشار راوړی دی. ملا برادر اخوند په جامه ساده کلیوال سپینږیری، خو په عمل کې د طالبانو د مذهبي پیشوا د طالبانو د تحریک د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر مجاهد اخوند د فکر ملګری او هغه ته یو تر ټولو نږدې کس و، هغه به ملا برادر باله. نو د ملا برادر اخوند دا وینا درنه وینا ده. دا وینا نه باید افغانان بابیزه وګڼي او نه باید پاکستانیان بابیزه وګڼي، ځکه د دې وینا تر شا ډیر دروند فکر پروت دی. او کله چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوی و کشرانو ته یا د دوی و مادونینو ته کوم امر کیږي هغه پر ځای کیږي. البته که څوک طالبان پیژني نو هغه پر ځای کیږي. دا یوه مسله ده چې ډیره درنه ده. یوازې دا یو خبر نه دی، طالبانو پر پاکستان باندې یو بل ډیر دروند گزار کړی دی. هغه دروند گزار تیر ورځ سهیل شاهین وکړ. سهیل شاهین دا پشغرده پشکاره او برملا وویل چې د امریکا په برید کې چې پر پوځیانو باندې سوی دی او د لکڼوال له لوري سوی دی، دا برید باید وڅېړل شي او په دې برید کې د پاکستان احتمال نشي ردولی. دا ډیره مهمه خبره ده. دا ځکه مهمه خبره ده چې افغانان تر دې وړاندې د ترهګریو په برید کې ښکیل نه وو. افغانان تر دې وړاندې کله هم داسې پیښه افغانانو نه ده کړې. اوس د دې موضوع څېړنه د حکومت په کچه د طالبانو لخوا څخه دا د افغانانو دپاره یو ډیر ښه ډیر په زړه پورې خبر دی. کیدای شي د ایسای جاسوسان چې هغه په افغانانو کې دننه موجود دي بیا په ما پسې خوله راخلاصه کې پروا نه لري. مهمه خبره دا ده چې د طالبانو دا اقدامات به چې په هیڅ یوه حکومت کې تر دې وړاندې د یوه ډیر ځواکمن او زورور هیواد په وړاندې نه و سوي، دا په لومړي ځل سوي دي. البته په تیرو 13 لسیزو کې د ډاکټر نجیب الله ته واکمنۍ تر راړنګېدو راوروسته په لومړي ځل باندې امریکا ته د پړې ګوته نیول سوی دی یا داسې ورته ویل سوي دي چې تاسو به دا تحقیقات کوئ او له هغه وروسته چې خبره کوئ بیا به پر هغه باندې غږیږو. کومه خبره چې پاکستانیان کوي هغه ډیرو خلکو له بده مرغه ډیرو افغانانو هم په مخه راقصېده. هغوی دا وایي چې ګواکې دا برید سوی د دې تر شا باندې به دا سړي په افغانستان کې خبرې کولې یا د ترهګرۍ فکر پروت وي. ولې دې مجبوریو ته خلکو لږ فکر کړی دی چې دې سړي کمې مجبوري درلودې، آیا د دې سړي برین واش چیرې سوی دی. دا ما په تېره ویډیو کې پر دې باندې خبره کړې وه. دا سړي خو ویل کېږي داسې ریپورټونه داسې دي چې د الوتنه له پاکستانه کړې او تر ډېره بریده پورې پاکستانیان له
دغسې خلکو سره په تماس کې دي. تر ډیره بریده پورې دا ثبوتونه سته. دا ماته د افغانستان د دفاع وزارت منصوبینو، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت منصوبینو ویلي دي چې پاکستانی استخباراتو له دوی څخه غوښتنه کړې ده، له دوی څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. زما غږ به ډیری خلک اوري، زما غږ به ډیری دوستان اوري چې ماته ویل دي هغه خلک به یې اوري، عادي خلک نه دي. له دوی څخه دا غوښتنه شوې. نو ډېر امکان دا لري چې دا سړي برین واش هغو خلکو کړی وي. د سهیل شاهین په خبره کې دا وزن پروت دی او دا د طالبانو له لوري رسما د امریکا خلاف دغسې یوه خبره ده. تر ډېره بریده پورې تمه له طالبانو دا کېدله یا خلکو داسې فکر کوه یا پاکستان داسې فکر کوه چې دوی خو د امریکا مخالفین وو، دوی خو د امریکا سره جګړه کړې وه، نو دوی به په دا موضوع کې یا چپ پاتې سي او یا به دا موضوع ته لاس ورنلوي او یا به دا موضوع دوی داسې وګڼي چې ګواکې بابیزه موضوع ده. خو طالبانو ډېر شدید رد عمل وښود او دا شدید رد عمل خورا دروند رد عمل دی. دا دروند رد عمل به اوس امریکا په دې مجبوره کوي چې فکر به کوي، په فکر کولو باندې به مجبوره کوي. البته یوه ډېره مهمه خبره هغه دا ده، امریکا په هیڅ وجه باندې نه غواړي چې افغانستان له لاسه ورکړي او امریکا په هیڅ وجه باندې دم ګړی په افغانستان کې د بلې شخړې توان نه لري. البته نښې نښانې دا دي، افغانستان اوس په داسې یو حالت کې دی چې متوازن سیاست کوي له چین، روسیې، ایران، هند، د نړۍ له نورو هیوادونو سره، د منځني ختیځ له هیوادونو سره، له عربي نړۍ سره، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د تداول داسې یو سیاست شروع کړی دی چې هغه کې دوی په منځنۍ کچه روان دي او له ټولو سره د سیالو اړیکو ته راوتلي دي. البته دا شان پر پاکستانیانو باندې ښه نه لګېږي، دا شان پر پاکستاني حکومت باندې ډېر غمیدلي دي، دا شي پاکستاني حکومت ته ډېر زور ورکړی دی. خو ښکاري دا چې پاکستاني حکومت لکه چې تر ډېره بریده پورې د سر راکښته کولو هڅه پیل کړې ده. ځکه دا دواړې خبرې ډېرې درنې خبرې دي چې د ملا برادر اخوند لخوا څخه کومه خبره شوې ده او دا خبره چې د سهیل شاهین لخوا څخه شوې ده. د ملا برادر اخوند خبره خو سم د اټم بم ګزار دی، یعنی خو خلک به خوا راڅخه بده کړي، خو داسې نه ده چې طالبان وسایل نه لري یا تر دې خبره د مخه وسایل نه دي ترلاسه کړي. هغه وخت چې طالبانو یا د طالبانو د اجازې پرته دغسې وسایل اخیستلی سوای چې 20 ځایه یې په یوه ورځ باندې بریدونه کول، تفصیل ته بیا په قرار ولاړ سو. هغه وخت یې دا د اجازې پرته اخیستي وو. اوس د اجازه ور پیدا سوله، د طالبانو د دفاع وزارت په ډیر وسایل واخلي، ډیر امکانات به ترلاسه کړي. یعنی ښکاري دا چې دا یوه جمله چې موږ هم حوصلې لرو او هم محاسبې، دا ډیره درنه جمله ده. وړې جملې همیشه میدانونه ګټي. دا جمله په تر ډیره بریده پورې له پاکستان څخه د جګړې میدان ګټي او دا به تر ډیره حده پورې د افغانانو پته او عزت ساتي. البته که عملي سي، ډیر امکانات یې دا دي چې عملي کیږي. به ولې به عملي کیږي؟ د عملي کېدو دپاره یوه بله ډیره مهمه خبره دا ده چې په تازه خپاره سوي ریپورټ کې دا راغلي دي چې طالبانو 75 اربه افغانۍ د دفاع په بودیجه کې په تیرو 7 میاشتو کې مصرف کړي دي. نو دا افغانۍ چیرې مصرف شوي دي؟ خو دا افغانۍ پر دغسې ځایونو باندې مصرف شوي دي چې ملا یعقوب بخوند و پاکستان ته سترګې په سترګو کې ورچې ورته وایي چې بل ځل د افغانستان فضا نقص کړه نو بیا به دي خیر نه وي، بیا موږ تر هره ځایه درپسې درځو. هو داسې اطلاعات ډېر زیات دي، داسې اطلاعات ډېر زیات دي چې طالبان تر ډېره ځایه پورې پسې ورتللی شي. تفصیل ته به نه ځو، تفصیل ته به دوی په خپله ولاړ شي. وخت کې ډېرې دی خبرې دي چې هغه کېږي نه، ځکه نړیوال بندیزونه دي پر ځینو خبرو باندې. پر طالبانو هم نړیوال بندیزونه دي، د طالبانو دوستان چې له دوی سره مرستې او کومکونه کوي یا مشورې ورته ورکوي، مطلب مې روسیه ده، پر هغوی باندې هم بندیزونه دي. هغه په یو نړیوال چوکاټ، په یو نړیوال قانون کې دي. خو بیا دا وایم دا خبره چې موږ هم حوصلې لرو او هم